ستاسو په غاښو باندې که دا تور داغونه راغلي وي نو د دې ختمېدو دپاره یو داسې آسان څیز زه تاسو ته ښیم چې دا تاسو په کور کې جوړولی شئ او دا تور داغونه تاسو د خپلو غاښونو ختمولی شئ. نو د ټولو نه اول نیم ګیلاس اوبه به تاسو راوالئ او په هغې کې به تاسو بیکینګ سوډا نیمه چمچ واچوئ. یعنې دا هغه سوډا ده کومه سوډا چې په روټۍ کې استعمالیږي. د دې سره د فارمیسي نه هایډروجن پراکساید ورته ویلی شي 3% تاسو به هغه راوالئ او د هغې نه به هم نیمه چمچ په دې کې واچوئ او دا به تاسو روزانه په هغه غاښونو باندې د برش په مدد سره مږئ په کومو غاښونو باندې چې دا تور داغونه وي. او دا تور داغونو ته موږ په میډیکل کې کیري وایو یا ټیت کیویټي ورته ویلی شو یا ټیت پلګ ورته هم ویلی شو. او دا چې کله د انسان په غاښو باندې راځي نو دا زیاتر چې خوږ خوراک کوي د هغه د وجې راځي او د هغه د وجې داسې راځي چې زموږ په خوله کې جراثیم موجوده وي او کله چې د انسان په خوله کې خوراک پاتې شي نو دا جراثیم دې خوراک ته راشي او دا خوراک خوړل شروع کړي او کله چې دا خوراک خوړل شروع کړي نو بیا دا جراثیم تیزابیت خارجوي چې هغې ته اسید ویلی شي او کله چې دا تیزابیت خارج کړي نو دا بیا غاښونو باندې دا تور شانتي کیرې راولي. نو که چېرې دا ویډیو انفارمیټیو خپل فرینډ سره یې شیر کړي نو دغه شان میډیکل انفارمیشن دپاره زموږ سره اوسئ. شکریه.